بیا په بل روایت کې راځي د سیدنا ابي درداء رضی الله عنه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق. د محشر په ورځ باندې به الله رب العزت د انسان هیڅ یو عمل دون دروند نه کې دون وزنی بنی د نیکو اعمالو ده لکه د ښه اخلاق. د یو وان الله يبغض الفاحش البذي، الله رب العزت بدوړي د الله بدی سه هغه څوک چې هغه فاحش وي، بدی خبرې کوونکی. بذي الذي يتكلم بالفحش وردي الكلام، بذي هغه چاته وایي چې هغه د فحش خبرې کوي او بیکاره بېځایه خبرې سړی کوي. نو د بېځایه خبرو سره دا د انسان کمال نه دی، دا د انسان اخلاق نه دی، دا د انسان خوشطبعي نه ده. بس ګډ وډ غږېږه ګرده ورځ خوله درځي هغه وایه. الله رب العزت انسان پیدا کړی بیا عاقل یې بالغ یې، ته باید چې داسې مجلس وکړې داسې خبرې وکړې چې ستا له خبرو خلک ښه رنګ واخلي. په یوه خبره باندې د یو انسان ټوله زندګي در سره بدلیږي. الله رب العزت ته داسې انسان پیدا کړی. اوس نو ستا ټوله ورځ په خوله کې دا بدې بدې خبرې دي، بد بچیان د بعضې خلکو په مزاج کې یا په تکیه کلام کې ښکنځلي، سړي ته ارمان ور باندې ودرېږي په دې خلکو باندې. دا خلکو د ارمان وړي دي. زما سره بله ور دلته یو سړی ناست و اعتکاف په ځای تکیه کلام یې ګرځېدلی و، بس په دا خبرو کې یو وار یې ښکنځل بل وار یې ښکنځل. نه اوس دا مسجد دی، بیا دا اعتکاف خانه ده، دا د الله کور دی، دا نو اوس د ده خواره کې اخلاق، دا خو د ارمان وړ دي. دا خلک په دې خلکو باید سړی ارمان وکړي چې ستا ټوله عمر په عامو خبرو کې ستا ښکنځل، نو دا کمال مه بولي دا د یو چا، دا ښکنځل چې کوي، دا پچ خبرې چې کوي، دا غلطې خبرې چې کوي. ځکه خو موږ ته الله امر کړی دی د خپل پیغمبر پر طریقه باندې د ژوند تېرولو. زموږ د پیغمبر خو دا طریقه نه ده، بس چې پیغمبر طریقه نه ده بالا مردوده ده، چې هر چا طریقه ده دا مه کوئ. بعضې خلک کله کله چې دا خلکو ته وګوري دا نه یې دا په مجلس کې شینه چې دا غټ غټ توري چې وایي دا د ښکنځلو توري، بیا د بید ما پې د اورات چې یادوي، دا نور شیان هېڅ کمال ولا کدی دا. بس خو د سړي خامخا دماغ تارونه شاټ سوي یا ایستل لیونۍ په ګډ یې په سل کې 10% 20% لیونۍ یا نور الله دا خبرې ځینې کېږي. که نو فرصت سړی خو دا رقم خبرې نه کوي، ځکه زموږ رسول صلی الله علیه وسلم دا ادب نه و، د اخلاق د ده نه و. نو زما ورونو کوشش دا وکړئ چې په اخلاق په ځان کې دا د فحش خبرې له خولې ګر سره وباسئ. د ابي هريره رضی الله عنه سره روایت وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پوښتنه وسوله چې الله رب العزت به ډېر انسانان و جنت په کم عمل باندې داخل کړي. اوس ګوره دا څونه مهمه پوښتنه ده، مختصر څو توري دي، بس ډېرې اوږدې کیسې نه دي. سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنة، در ټولو زیات خلق به په کم عمل باندې الله رب العزت و جنت ته داخل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. یو د الله سبیره، په هر شي کې د الله سبیره، هر کار هر عمل هر څه چې کوې په دې کې د الله رب العزت خوښه وګوره چې د الله څه شي خوښه ده. یو دا. دویم وحسن الخلق، بهترین اخلاق. د انسان دپاره الله رب العزت در شو اخلاقو بل شی نسته. موږ را روانو د اسلام آباد څخه د جاز ټکټان مو کول. زموږ دلته یو ملګری دی سردار خالد خان صاحب نیویر، دی هم را سره و، دی ماشاءالله دی بس د ښه پوست نرم غږیږ. نو دی چې هغه د بورډینګ کارت د کټېدلو ځای ته ورغلی، زما سره بل ملګری را سره و، زما د خو هغه کاټه وي، زلته ورته ولاړ. د هغه دغه ته بس داسې 2-3 خبرې وکړې، شرل دی چې اوس په جاسي والا نور ځای هم نو هغه VIP سیټ یې دته ورکړي. نو ما ته یې ویله دغه تقریبا په دا قیمت کې دا بیا در دا نورو سیټانو 10,000 15,000 20,000 روپۍ ګران دي، دته دغه پریم میلاو سو. نو ما ته په لار باندې ویله وایي دا چې ما ته میلاو سو، دا ما ته په 2-3 خبرو میلاو سو، په ښه اخلاق، په ښه ادب، په احترام. بس هغه ته یې 2-3 خبرې د احترام او د ادب د ما وکړې. هغه سړي چې زما رنګ ته وکتله، د مشر سړی دی، سپینه ږیری ده، بس د دې ټولو شیانو دغه په زړه کې م قدر راغلی. بس د یو څو خبرو سره هغه دونه متاثره سو چې یعنې په ټکټ کې له ما سره عادي ټکټ د ده و، ده ته قیمتي سیټ ورکړي. دا د دنیا ګټه ده، دا چې ستا په یو څو خبرو باندې یو سړی دونه متاثره شي چې زندګي بدله کړي.
د الله په دین ته راسي، دیندار سي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه له ځانه سره د خپل ځان لپاره معمول جوړ کړي، دا خو ډېره لویه خبره ده. دا خو ستر دعوت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا پوښتنه وسوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه شیان وروښول. یو تقوا دا ده چې د الله رب العزت د اوامرو د نواهیو په هر ځای کې، په هر مکان کې، په هر حالت کې خیال ساته، د تقوا ده. او حسن الخلق، بهترین اخلاق. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پوښتنه وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، ای د الله رسول خلق و جهنم ته په کوم شي باندې ډېر داخليږي؟ فقال الفم والفرج. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه شیان ډېر خطرناک دي، یو خوله او یو عورت. ما ته یو وخت یو زموږ ملګری و، هغه ما زه ډېر کوچنی وم، یو سړي راته وویله یو شی راکړه، وایي دا ونیسه. نو زه کوچنی وم، ما سم نه ونیوی. وایي ده راته وویل خپل والد صاحب راته وویل چې د څه شي زوی. نو وایي ده وویل وایي اوس تقریبا د دې خبرې شاوخوا 10 کاله کېږي، زما د زړه خبره نه ده وتلې. دونه کوچنی سړی، د بده خبره دونه بد اثر لري. علي کرم الله وجهه وایي هغه زخم چې په تورو باندې جوړ سي هغه جوړیږي، خو هغه زخم چې په ژبه باندې جوړ سي د هغه جوړوالی نسته، هغه بیا د سړي دننه. نو په خوله کې، په خوله ډېر احتیاط کوئ چې په خوله داسې خبره د انسان سره وسي چې هغه خبره بیا په یو چا په زړه کې داغ سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه عمل چې سړی ډېر نعوذ بالله و جهنم ته باندې داخلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه شیان ښوولي. یو خوله، په خوله باندې ګډې وډې خبرې کول، یا په خوله باندې داسې کله د پیغور خبرې، کله نورې بدې خبرې، دا ډېر بد اثر لري. او یو رسول الله صلی الله علیه وسلم عورت ښوولی دی چې خلک به د خپل عورت استعمال په صحیح ځای کې یا په حلال طریقه باندې نه وکړي. الله رب العزت زموږ او ستاسو د دواړو حفاظت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. د ټولو کامل مؤمن په مؤمنانو کې هغه څوک دی چې د ښو اخلاق خاوند دي. وخياركم لنسائهم، په تاسو کې غوره انسانان هغه څوک دي چې د خپل کوروالا سره ښه زندگی، د خپلو بچیانو سره، د خپلو کوروالا سره ښه زندگی تیرول. ځکه اکثره وخت زموږ او ستاسې زنانې دا مظلومي د خپل کوروالا سره، چې ستا کوروالا د ستا در حکم لاندې د متدینه دینداره ښځه ده، چې ته څونه دې ته محبوب یې، دغونه بهترین انسان یې. دې کې دعوت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته، دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ځای راښیي چې یو اخلاق برابر کړي، او بل خصوصا د هغه چا سره، د هغه انسان سره چې ستا ټوله زندګي ورسره تېرېږي. الله جل جلاله دې په موږ او تاسو کې د عمل پیدا کړي.